راغلی زمون تکړه او ننګیالی ولس دی ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د جنوبي پښتونخوا ولس سره ما ژمنه کړې وه چې کله هم تاسو ته پکار شوم زه به راځم او هغه د پښتو ټپه ده چې د دیدن ځای راته معلوم کا که د چاړو په سوکو لار وي در به شمه. چې کله هم زمونږ ملګرو ویلي دي چې دغې ځای ته راتګ دی د دغې حکومت هغه د بندیز اډرونه د سره زمونږ په فکر کې راغلي هم نه دي. بیا ملګرو خبره دلته د امتیازي سلوک کوو. ملګرو دغې ښار ته دغې ښار ته دغې وطن ته بلوچستان ته جنوبي پښتونخوا ته د اسد خان چغزي قاتلان پسې تلی راتلی شي خو د امن خبره کوونکي منظور او د ملګري نشي راتللی. دا د دغې ریاست پالیسي ده. د عبیدالله کاسي قاتلان په میاشتو میاشتو دلته ګرځي او دی په قید کې ساتي. دا دوی کولی شي خو د امن خلک دلته نشي راتللی. د ارمان لوڼي قاتلان په دې خاوره آزاد دي خو پابندي په منظور او د ده په ملګرو ده. ملګرو ہزارہ کو مارنے کے لیے یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں ان پر پابندی نہیں ہے. ہزارہ کے ساتھ بھائی چارے اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے جب منظور پشتی نہ آئے گا تو اس پر پابندی ہوگی. بلوچوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بلوچوں کو برباد کرنے کے لیے یہاں پر پورے ٹارگٹ کلنگ بریگیڈ اور ڈیتھ اسکواڈوں کو اجازت ہے مگر بلوچوں کی امن کی بات کرنے کے لیے منظور پشتین پی ٹی ایم اور ان کے دوستوں کو اجازت نہیں ہے. یہی اس ریاست کے ترجیحات ہے. تقریر پشتو میں کروں گا مگر آج یہاں پر ہماری ایک بلوچ بہن کا دوپٹہ دیکھا تو اس پر پی ٹی ایم لکھا تھا. اس سرزمین پر رہنے والے تمام محکوم قوموں کو یہی پیغام دیتے ہیں یہ ہمارے بھائی چارے کا ہاتھ ہے. یہ پشتونوں کا ہاتھ ہے کبھی نہیں چھوٹے گا. آپ لوگوں کے ساتھ مظلوم اور محکوم لوگوں کے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے. ملګرو دلته په دې پنډال کې زمونږ پښتنې خویندې هم زمونږ سره ناستې دي. هغه وختونه چې ډېر خلک د دغه ریاست د چهرې نه وویرېدل د ظالم او جابر نه په کور کې ناستل. په هغو وختونو کې دغه خویندو د مظلوم او د خپل قامي تحریک ملګرتیا وکړه ورسره ودرېدلې. ډېره مننه. په دې جلسه کې زمونږ سره ګډون دپاره د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزی ګډون لري. د یو شهید کورنۍ سره تعلق لري ځکه تل د مظلومانو په غونډو کې دی ګډون کوي. ډېره مننه. او زمونږ په غونډه کې نن د لالا که لالا نشته خو زوی هم د لالا په قدمونو روان دی. خوشحال کاکړ هم زمونږ سره په دې غونډه کې ګډون لري. ډېره مننه. بلوچ ہمارے بلوچ اور ہزارہ مشران بھی اسی جلسے میں ہمارے ساتھ شریک ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. او دلته که نامونه اخلم
رانه هیر بشي لیست به اوږد شي خو د خوشحالۍ خبره د تقریر نه اول درته کومه پخوا به هم جلسې کېدلې خو داسې نه وه چې د مردان او د صوابۍ او د وزیرستان او د خیبر او د نورو سیمو خلک به راتلل چې چیرې ځې چې په کویټه کې زموږ د خپلو ورونو زموږ د خپلو خویندو ورونو سره ناستی دی د وطن په خاطر هغه ته راغلی دی پی ټي ایم قامي تړون جوړوي هغه رشتې چې د پښتنو په خپل منځ کې ماتې شوې وې هغه